السلام علیکم قدرمنو دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې یو بدکارې او جسم خرڅونکې ښځې ته زموږ په معاشره کې په ډېر بد نظر کتل کیږي او هر ځای کې دغه خلکو ته دومره په سپک نظر کتل کیږي چې لعنتونه پرې ویل کیږي. خو کله مو دا فکر کړی دی چې یوه بدکاره یعنی جسم خرڅونکې ښځه چې کله زړه شي نو بیا څه کوي؟ وړومبي ځل د جسم خرڅونکې یعنی بدکارې ښځې د خولې داسې خبرې تاسو سره شریکوم چې په اورېدو به تاسو ډېر زیات حیران شئ او ورسره د یو بدکارې ښځې رښتینې واقعه هم در سره شریکوم چې هغې سره به کوم سړی بدکاري کوله نو هغه سړی به مړ کېدو او د 100 نه زیات کسان د دغه بدکارې ښځې سره د ناروا کار یعنی زنا کولو نه وروسته مړه شوي دي او دغه ښځه اوس څه وایي؟ دوستانو تاسو به په دې باندې پوهیږئ او په دې کې شک هم نشته چې د بد کار انجام هم بد وي. د بریاعظم افریقې په غانا کې یو وجود خرڅونکې ښځې رسنیو ته ویلي دي او د دې خبرې اظهار یې کړی دی چې ما سره به هر سړي ناروا کار کولو یعنی زنا به را سره کوله نو هغه به مړ کېدلو او په دغه تعداد کې له 100 نه زیات کسان مړه شوي دي. دغه وجود خرڅونکې یعنی بدکارې ښځې نېشنل ریډیو ته دغه ټول صورتحال ویلی دی او خپل جرم یې هم منلی دی. د ورلد نیوز د رپورټ له مخې 36 کلنه کیټرین اوبیناوا د خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دي چې کله به هغې ناروا کارونه کول او بدکاري به یې کوله نو د بدکارۍ یعنی زنا کولو نه وروسته به د خپل ګاک په ذکر باندې یو داسې زهرجن کریم لګول چې د هغې له وجې به هغه ګاک مړ کېدو او دا هم ویلي دي چې په اکثره ګاکونو کې څه کسان د کریم لګولو نه وروسته هم ژوندي پاتې شوي دي خو کوم به چې ژوندي پاتې کېدل هغه به د ټول عمر لپاره نامرد جوړېدل یعنی د هغوی ذکر به بیا کار نه کولو. هغې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دغه زهرجنو کریمو د لاسه د 100 کسانو نه د زیاتو مرګ شوی دی او د 80 نه زیات کسان نامرد شوي دي یعنی ذکر یې کار پرېښی دی. کیټرین په خپلو خبرو کې وایي چې زه 14 کلنه وم چې بدکاري مې شروع کړه او په شروع کې مې په خپل ښار کې بدکاري کوله بیا د هغې نه وروسته نورو ښارونو ته لاړم او په نورو ښارونو کې مې هم ځان لپاره ګاکونه پیدا کړل. د بدکارۍ په کولو سره هغې ډېرې زیاتې پیسې ګټلې دي او په دغه پیسو سره یې په ګانا یعنی په خپله علاقه کې ډېرې زیاتې ځمکې هم اخیستې دي او څه موده وړاندې هغې د بدکارۍ نه توبه وویسته او د خپل ځان اصلاح کولو فیصله یې وکړله خو د هغې نه وروسته دې د دغسې خطرناک جرم اعتراف کړی دی او دا خبرې رسنیو او خلکو سره شریکې کړي دي چې د هغې نه وروسته کیټرین پولیسو نیولې ده او اوس مهال د پولیسو سره ده او تحقیقات ترنه جاري دي. دوستانو اوس به در سره د بدکارۍ په اړه د خپلې معاشرې د کمزوریو په اړه هم یو څو خبرې شریکې کړم. نن سبا په دې ناروا کارونو کې د ښو کورونو او عزتدارو خلکو بچي هم راګیر شوي دي. د ښځو ازادي او په کالجونو او یونیورسټو یعنی پوهنتونونو کې د جنکو پاتې کېدل یعنی هاسټل کې اوسېدل او هلته شپې کول اکثره وخت د دې سبب شوي دي چې جنکۍ بېلارې شوي دي او د پیسو لپاره د مالداره هلکانو سره پارټیانو او نورو پروګرامونو ته ځي چې د هغې نه وروسته مکمل بېلارېتوب ته مخه وکړي ځکه چې د پیسو په خوند کې دومره راګیرې شي چې هغوی د خپل خاندان او د خپل مور پلار نه پټ هر قسم کارونه کوي او د دې په اړه موږ ته د مختلفو سرچینو او خبرونو نه رپورټونه هم را رسېدلي دي. الله تعالی نه به دعا کوو چې پاک رب دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو د اهل اولاد حفاظت وکړي او الله پاک دې په موږ تاسو او ټولو مسلمانانو د حیا عزت پردې واچوي او پاک رب دې دغسې بېلارې خلکو ته هدایت نصیب کړي. امین. راته په کمنټ کې خامخا ولیکئ دوستانو چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ. که تاسو هر قسم سوال لرئ په کمنټ کې موږ ته خامخا ولیکئ، موږ به تاسو ته جواب درکړو. دوستانو دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې وي در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. ډېر ژر به تاسو ته په یو بله ویډیو کې مخاطب شم. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.